شان کومه سبا نه بیګا پورې او بیګا نه سبا پورې شروع شو هغې باندې موږ احاطه نشو کولی زموږ زړونه زموږ بدنونه زموږ ژبې زموږ اعضا د دې خبرې ګواهان دي د صاحب مبارک د علمي مقام د صاحب مبارک د تقوا د صاحب مبارک د زهد د صاحب مبارک د اخلاص او د للهیت د صاحب مبارک د دین د خدماتو د صاحب مبارک د خدمت خلق د صاحب مبارک د مخلوق خدا سره د محبت د صاحب مبارک د عاجزانو فقیرانو مسکینانو سره ناستي د صاحب مبارک د غرباو په سر باندې د لاس کېښودنه د صاحب مبارک چې کوم کارونه کړي هغه ټول لله فی الله کړي او نن د هغې اخلاص زور تاسو وینئ چې په دې ولاقه کې په دې وطن کې په دې سیمه کې صرف په دې خیبر کې نه بلکې په دې ټوله صوبه کې او صرف په صوبه کې نه په دې ټول وطن کې او د وطن نه بهر د صاحب مبارک فیضان تاسو ته ښکاري دا د صاحب مبارک دغه اخلاص زور دی حاضرینو داسې یوه شعبه نه ده چې په هغې کې موږ وایو چې صاحب مبارک احاطه کړې وه د دې شعبې که موږ د صاحب مبارک د قبایلو په منځ کې چې کوم اختلافات او دشمنۍ او نفرتونه صاحب مبارک په کومه طریقه باندې لرې کړي د هغې مثالونه تاسو ته ښکاره دي د هغې په تفصیل کې نظم چې صاحب مبارک د کلونو دشمنۍ او عداوتونه صاحبان مبارکانو پیژنه ای بچي دغه هستانه او خپل بچي به راولي د صاحب مبارک په لاس کې ورته لاس ورکوي اوس ضرورت په دې خبرې دی چې موږ خپل نوی نسل راټینګ کړو که داسې موږ ونه کړو که داسې موږ وکړو نو په دې صاحبانو زموږ هېڅ احسان نشته د دې صاحبانو موږ باندې احسان وي که زموږ بچي دې خپلې لمنې پورې پرېښودل او که موږ داسې ونه کړل او موږ مړه شو قبرونو ته لاړل دا خبره یاد لره چې سبا له به زما بچي بل ملا به مخه کړي بلې مدرسې به په مخه کړي بل چا به مخه کړي هغې کې به چاره سیل چوري او سبا له به زما قبر نازلتې به ورکوي نن زما او تا ته دې خبرې ضرورت دی زه او تا دې خبرې محتاج یو چې موږ خپل بچي راوړو د صاحب مبارک مریدان مونږه چې څنګه د دغې استانې نه اکتساب یې فیض کړی مونږه چې څنګه خپل دې څلوېښت پنځوس شپېته کاله ژوند په تقوا او په ذکر او په تسبیح کې تېر کړی که زمونږ دا خوښه وي چې زمونږ بچي دې دا تسبیح واړوي زمونږ بچي دې تهجد وکړي زمونږ بچي دې صلات اوابین ادا کړي زمونږ بچي دې اشراق وکړي نو بیا به موږ خپل بچي راټول کړو دې استانې ته به راوړو بیا به مونږ د دې زمانې نورو خبرو ته نه ګورو بیا به موږ د فیسبوک مشایخ حاضرین چې خفه کېږي ما بې ادبي دې معافي نن سبا ټوله خبره فیسبوک نن سبا پیري دې له راغلې ده چې زما به مریدان سوي ستا به مریدان سوي نن سبا پیران مریدان شماري او غټ پټ هغې ته وچې چا ډېر مریدان دي دا زما او ستا د صاحب مبارک نظریه نه وه زموږ د استانو ویژن دا نه دی چې د دې استانې مریدان ډېر دي که د هغې استانې مریدان ډېر دي زمونږ د صاحب مبارک شان خدا و چې هغه له به خلک ټول قربان ما ته بیان وکړه صاحب مبارک ورکړه څه فرمایل تاسو ته پته صاحب مبارک ورکړه څه د دې خبرې اهل نه یم ته بل چېرته راشه داسې ذات چې هغه شیخ المشایخ دی داسې ذات چې د هغه په علم او په تقوا کې څه شک او شبه نه وه او نشته او نه وه هغه مبارک به دومره انکساري او عاجزي کوله صاحب مبارک په ټول ژوند کې خو دا چېرته نه ویلي چې ته ما انکسار او عاجزي مرید کړه تاسو ثابتولی شي دا د صاحب مبارک د اخلاص زور هر سړی به په خپله راغلی ما مرید کا او قربان چې ته ما مرید کړې نو زه به بیا کامیاب شم د صاحب مبارک په حیات کې دا طریقه وه زمونږ د عبدالمالک صاحب مبارک همدقه طریقه ده همدقه طریقه ده صاحب مبارک تا پسې نه درځي چې تا ته وایي چې راشه زما نه بیعت وکړه چې ته زما مرید شې چې نه زه دا زما او ستا ډیوټي ده د دې استانې چې ما او تا مریدان دي او ما او تا ته پته ده بل چا ته پته نشته دا علما دلته ناست دي د صاحب مبارک چې دا ټولونه کرامات اوس موږ شروع شو په ګنټه کې نه ختمېږي ټایم نشته صرف په دې خبره تاسو پوهیو چې حاضرینو خپل بچي راټینګ کړي او دې استانې ته راولي خپل بچي دې استانې سره وابسته کړي دا ستاسو کامیابي ده
او دې خبره ته موږ ګورو چې فیسبوک کې څوک غټ پیر کې شغله لاړ شي دا غنه دوا وایم د فیسبوک ډرامې ډېرې شروع شوي دي ډرامو نظام ساتي صحیح استانه وپېژنئ دغه استانې دي زموږ د استادو صاحبان نمنګي شریف زلنده استانه ده زموږ د استادو زموږ د باچا صاحب مبارک تشریف فرمانه صاحب مبارک تشریف فرمانه زموږ د ډاک صاحب مبارک استانه دا زموږ استانې دي دا زموږ خلک دي او بیا صاحب مبارک سره چې چا لاس ورکړي نن هغه په قبر کې خوشاله حاضرینو زه تاسو ته وایم چې تاسو دا خبره وپېژنئ او خبرې ختموم په دې خبره باندې وخت مختصر دی صاحب مبارک ته مې یو درخواست کوم او هغه دا چې د مشر صاحب مبارک په حالاتو باندې یو کتاب لیکلی شوی دی عبدالعظیم مجید صاحب مبارک هغه فاینل کړی او غالبا چې عبدالباسط صاحب مبارک سره اوس پروت دی قربان هغوی ته ډېر زیات ضرورت دی په دې زمانه کې چې خلک د هېوستاني حالات د مشایخو حالات چې هغه تاسو ته درخواست کوم قربان چې هغې لپاره چې تدبیر برابر شي او هغه کتاب چاپ شي چې زموږ د مشایخو حالات خلکو ته پته ولګي د حاجي ګل صاحب مبارک څنګه ژوند تېر کړی مشر صاحب مبارک څنګه ژوند تېر کړی دا کتاب چې بهر ته راوځي چې زموږ دا خلک نوی نسل ته دې پوه شي چې زموږ د اکابرو مشایخو څه تقوا وه څه علمي مقام وه څه کرامات وه څه حالات وو چې دوی په دې باندې خبر شي صاحب مبارک خصوصي گزارش کوم درخواست کوم چې هغې مبارک په دې باندې دغه وکړي واخر دعوانا